نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن مونږ په دې درس کې د مونږ سنت وایو. د سنتو مطلب دا دی چې د دې په کولو سره الله جل شانه اجر ورکوي، ثواب ورکوي، د مونږ درجات هغه پې زیاتیږي. نو د دې په کولو سره اجر او ثواب زیاتیږي او په نه کولو سره ګناه خو نه کیږي، البته د ثواب کمی پې ضرور راځي او سجده سهو وغیره پې هم نه لازمیږي. خو انسان عبادت کوي نو باید چې دی دا سنتو سره دا عبادت وکړي چې الله جل شانه دته پوره اجر او ثواب ورکړي. به هر حال په مونځ کې یوې سنت دي. څو سنت دي جي؟ یوې سنت دي. بعضې کتابونو څه مقدار زیات هم لیکلی دی، خو دا یوې سنت دا پکې مشهور سنت دی. د دې یادولو طریقه دا ده چې تاسو به خپل مونځ ته سوچ فکر وکړئ. دا ټول سنت الحمدلله مونږ په مونځ کې ادا کوو، خو دومره قدرې کار دی چې دا پیژنګلو وشي چې دا بالفرض دا فرض دی، دا واجب دی، دا سنت دی، دا مستحب دی. نو دې لا زده کوله ځکه ضروري دي. نو به هر حال د دې زده کولو دا طریقه ده چې خپل مونځ ته به سوچ فکر کوئ، د هغې نه به بیا تاسو ته پته لګېږي چې دا سنت دی. نو د ټول نه لومبې چې کوم دی مونږ ویلو تکبیر تحریمه، نو دا خو فرض دی، خو مونږ ورسره لاسونه اوچتو. نو تکبیر تحریمه سره غوږونو پورې لاسونه اوچتوله دا سنت دی. دویم نمبر سنت، اولنی نمبر لومبې سنت دا تکبیر تحریمه سره لاسونه چې کوم دی غوږونو پورې د غوږونو برابر اوچتول. که چا دا ګوتې د غوږونو نرمۍ سره ولګولې نو هم خیر دی، ٹھیک شوله جي، خو دغه حساب پکار دی. صحیح شوله. دویم نمبر سنت دا دی چې د لاسونو دا ګوتې په خپل حال باندې پاتې شي. د لاسونو دا ګوتې په خپل حال باندې پاتې شي، ٹھیک شوله. البته دا لاسونه چې کوم دي دا د قبلې طرف ته ساتي، قبلې طرف ته، داسې نه چې ته حساب یوسي، بلکې دا د قبلې طرف ته کی. دا دویم نمبر سنت شو. دریم نمبر سنت دا دی چې دا تکبیر تحریمه په وخت کې به سر نه ښکته کوي. بعضې کسان چې تکبیر ویني داسې کوي، دا سر به نه ښکته کوي، پیش سر به په خپل حال باندې دی به داسې کوي الله اکبر. ٹھیک شو چې څلورم نمبر سنت هغه د امام سره متعلق دی چې امام به په قدر د حاجت څومره چې ضرورت وي دی به په اوچت آواز باندې تکبیر به وایي. کسان ډیر دي په اوچت آواز به وایي الله اکبر، په اوچت آواز به وایي. صحیح شولی جي. بیا پنځم نمبر سنت هغه د لاسونو ایښودو دی. نو دا ښی لاس دا به د ګس لاس د پاسه دغه حساب به کیږي. دا درې ګوتې به داسې راشي، ٹھیک شو. دا ګوتې به داسې شي او دا مټه ګوته چې کومه ده دا به د نوم د پاسه کیږي دغه حساب. نو پنځم نمبر سنت چې کوم دی ښی لاس د ګس لاس د پاسه ایښودل، ٹھیک شو جي، چې دا د نوم لاندې راشي. په دې طریقې سره چې دا مټه ګوته د نوم د پاسه راشي او دغه حساب د نوم لاندې لاس کېښودی شي. دا پنځم نمبر سنت شو، ٹھیک شو جي. او شپږم نمبر سنت دې پسې اوس مونږ څه کوو؟ دې پسې اوس مونږ ثنا بیا وایو. دا ثنا سنت دی چې کله مونږ نیت وتړو نو دې پسې وایو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دې ته څه وایي؟ دې ته ثنا وایي. دې شلو دا هم سنت دی. بیا مونږ تعوذ وایو، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا اووم نمبر سنت شو، ٹھیک شو جي. بیا پسې څه وایو؟ تسمیه وایو بسم الله الرحمن الرحیم. ٹھیک شو. بیا دې کې یو خبره، د فرض مونځ په دریم او څلورم رکعت کې سورة الفاتحه لوستل. دا پکې سوره فاتحه سره متعلق راغلی. نو د دریم او د څلورم رکعت د دریم
او څلورم رکعت د فرضو کې د فرضو په دریم او څلورم رکعت کې سورة الفاتحه لوستل. ٹھیک شو جی؟ دا نهم نمبر سنت شروع. او لسم نمبر آمین ویل. سویل آمین ویل. ٹھیک شو جی؟ امام کو سو کسوی اغبم آمین وائی. ٹھیک شو کو مقتدی دی نو اغبم سوی آمین بوائی. یو لسم نمبر سنت ثنا، تعوذ، تسمیہ او آمین دا پرو آواز ویل. پس آواز ویل پرو آواز باندې ویل. ٹھیک شو جی؟ او کو آمین چا په اوچت آواز ویلې نو خیر دی، هیڅ خبره نه ده. ٹھیک شو جی؟ خو احناف ترجیح څه ته ورکوي؟ پرو آواز ته ورکوي چې پرو آواز باندې که چا په تیز آواز ویلې د جګړو ضرورت نشته، د اختلاف ضرورت نشته دی. ٹھیک شو جی؟ دواړه ثابت دي. البته احناف چې کوم دی پرو آواز ویلو ته ترجیح ورکوي، نو پرو آواز ویله. دولسم نمبر د سنت مطابق ګوره مونږ آمین ویل، آمین بعد مونږ بیا څه کوو؟ قرائت کوو. ٹھیک شو؟ نو دولسم نمبر د سنت مطابق قرائت کولو. د سنت مطابق قرائت کولو. د سنت مطابق قرائت څنګه دی تاسو ته مختصر وایم. لکه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د جمعې په منځ کې په لومبي رکعت کې به سورة الاعلی به ویلې او په دویم رکعت کې به سورة الغاشیه ویلې. نو یو کس چې کوم دی یو امام سے منځ کوي یا یو کس منځ کوي، ٹھیک شو؟ هغه د جمعې منځ کې په لومبي رکعت کې سورة الاعلی ووایي او دویم رکعت کې سورة الغاشیه وایي. دا د سنت مطابق قرائت شروع. یا چې کوم دی د سحر په منځ کې او د غرمې په منځ کې د ظهر په منځ کې په دې دواړو کې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم به طوال مفصل ویلي. طوال مفصل څه معنا ده؟ د سورة الحجرات نه شپږشتمه سپاره کې چې کوم دی د سورة الحجرات نه تر سورة البروج پورې په دې خبرو رسېدي، تر سورة البروج پورې. سورة البروج پورې به خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دا به تلاوت کولو د سحر په منځ کې او د غرمې په منځ کې. یعنی د سورة الحجرات او د سورة البروج ترمنځ چې څومره قرآن پاک سبق دی سورتونه دي هغه به چې کوم دی د دوه منځونو کې او دې ته طوال مفصل وي. ٹھیک شو جی؟ د مازیګر په منځ کې او د ماسخوتن په منځ کې به خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوسات مفصل وي. د سورة البروج نه واخله تر سورة البینه لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب، دا سورتونه به خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مازیګر په منځ کې او د ماسخوتن په منځ کې ویل. ٹھیک شو جی؟ دغه حساب چې کوم دی د سورة الزلزال نه اذا زلزلت الارض زلزالها نه واخله تر اخره پورې به خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا به د ماښام په منځ کې ویلي. د دې نه به یو صورت یعنی په لومبي رکعت کې یو صورت په بل رکعت کې بل صورت او دې ته چې کوم دی قصار مفصل وایي. نو دا د سنت مطابق څه شروع؟ قرائت شروع. بهتره دا ده چې مونږ د سنت مطابق قرائت کوو. البته که چا د بل ځای نه پکې ویلې نو هېڅ خبره نه ده، په دې خبره باندې پوه شي مونځ یې بالکل درست دی، خو بهتره او سنت عمل پکې دا چې دې د سنت مطابق قرائت. ٹھیک شو جی؟ مونږ قرائت وکړلو، د دې نه بعد چې کوم دی بیا مونږ څه کوو؟ رکوع ته ځو. نو 14 نمبر سنت چې کوم دی هغه په رکوع کې ٹھیک شو جی ملا او سر برابر ساتل. ملا او سر چې کوم د څه ساتل؟ برابر بالکل ساتل. او دا په دې لاسونو په کولو ګوتو سره دا زنګونان د حساب ونیول شي چې دا لاسونه مکمل نیغ وي. ښه بعضې کسان په رکوع کې د لاسونه کاږه ساتي، نه دا به بالکل څه ساتي؟ نیغ به ساتي. پوه شئ؟ او په دې لاسونو په دې ګوتو باندې به چې کوم دی دا زنګونان داسې نیولي به دي. ٹھیک شو جی؟ دا 14 سنت شو. ٹھیک شو جی؟ او 14 سنت چې کوم دی هغه سجدې ته چې ځي نو څنګه طریقې سره به ځي؟ سجدې ته چې ځي نو په داسې طریقې سره به ځي چې اول به زنګونان لګي، بیا به لاسونه لګي. ٹھیک شو جی؟ او بیا به پوز او تندې به لګي. او چې د حساب د سجدې نه پاسې اول به تندې، بیا پوزه به اوچتې، بیا به لاسونه اوچتې، بیا به زنګونان اوچتې.
یعنی مطلب دا دی پتلو کې چې کوم اندام ځمکې ته زیات نږدې دی اول به هغه لګېږي، یعنی اول ګونټې نږدې دي، بیا لاسونه نږدې دي، بیا پوزه، بیا تندي. او پاسېدو کې چې کوم اندام د ځمکې نه ټول لرې دی هغه به اول اوچتېږي، نو اول تندی لرې دی، بیا پوزه، بیا لاسونه او بیا زنګونه. دا ٹھیک شوله جي. اوس دا څوارلس سنت شول. دې سره چې کوم دی مونږ د رکوع نه رکوع کې مونږ تسبیحات وایو او په سجده کې هم تسبیحات وایو. نو په رکوع او سجده دواړو کې درې درې ځلې تسبیحات ویل. سبحان ربي العظیم په رکوع کې ویل او سبحان ربي الاعلى په سجده کې ویل. کله کله خلک یو پوښتنه کوي چې یاره مونږ په سجده کې سبحان ربي العظیم وی یا په رکوع کې سبحان ربي الاعلى وی، نو څنګه مونږ شو؟ او بالکل شو. تسبیحات ویل دي، البته موږ د تسبیحاتو دپاره چې کوم دی دا ښکلي الفاظ منتخب کړي. نور که دا الفاظ د سبحان ربي الاعلى په رکوع کې ویلی شي، سبحان ربي العظیم په سجده کې ویلی شي، نو موږ کې پسې فرق نه راځي. تسبیحات ویل سنت دي. ٹھیک شوله جي. بیا چې کوم دی مونږ تسبیحات وایو د هغې نه بعد رکوع نه پاسو. ٹھیک شو. 15 نمبر سنت دا دی. ٹھیک شوله جي. نو تسمیع سمع الله لمن حمده. یو کس امام دی هغه به وایي سمع الله لمن حمده، مقتدیان به وایي ربنا لك الحمد. تاسو چې چا پسې ولاړ یې پېښ نو امام پسې به تاسو سمع الله لمن حمده نه وایي. سمع الله لمن حمده د چا وظیفه ده؟ دا د امام وظیفه ده. ٹھیک شو. مقتدی به څه وایي؟ ربنا لك الحمد. اوس به ربنا لك الحمد به امام وایي او که به نه وایي. ٹھیک شو جی. نو کو دواړه قول راغلي دي، ویل افضل دي چې خاموش ودرېږي نو دې څه کوي؟ ربنا ولك الحمد دې وایي. یو کس ځان له لمونځ کوي نو هغه به تسمیع سمع الله لمن حمده او تحمید ربنا لك الحمد دې به دا دواړه وایي. په دې خبره اوسېدې چې به څه کوي؟ دې به دا دواړه وایي. ٹھیک شو جی. 15 سنت شو. دا 14 نمبر شو. ٹھیک شو جی. 19 نمبر دی چې اوس دا د رکوع مو کړله، سجده مو کړله، تسبیحات یې مو ویلې، سمع الله لمن حمده یې مو ویلې، دی به اوس روان به یو د سجدې نه بعد به دی پاسي. ٹھیک شو جي. کینی به که نه؟ نو په کومه طریقه باندې به کینی؟ 19 نمبر دی دا. ٹھیک شو جي. دی به په داسې طریقه کینی چې دا ګسه خپه به داسې خوره به کي او د دې د پاسه به کینی او دا خیخ په به داسې نیغه ودري. ٹھیک شو. چې دا ګوتې د قبلې طرف ته راشي، چې دا ګوتې څه راشي؟ قبلې طرف ته راشي. ٹھیک شو جي. نو دی اوس کېناستو. دا 19 نمبر شو. 18 نمبر دی به ګوره تشهد به پکې وي که نه؟ تشهد ویل واجب دي. تشهد ویل واجب دي. ٹھیک شو. نو دی چې کله تشهد وایو ٹھیک شو جي، دی په تشهد کې اشهد ان لا اله سره به دی دا مسواک ګوتې اوچت کي، الا الله سره به لاندې کي، الا الله سره به څه کي؟ لاندې به کي. دغه حساب به برقرار وساتي. په دې خبره ورسېدې؟ نو دا 18 نمبر سنت شو. ٹھیک شو جي. ګوره چې کله مونږ اشهد ان لا اله الا الله سنت ما دې پسې بیا درود شریف دی. ٹھیک شو. 19 نمبر څه شولو؟ درود شریف شولو. دې به پکې درود شریف په موي، درود ابراهیمی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اخره پورې به وایي. ٹھیک شو. درود شریف ویلې نو بیا سویم نمبر شلو؟ شلم نمبر بیا ورپسې دعا لوستل دي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا دوام قرآن پاک کې راغلی دا دوام ویل شي. د دین علاوه په قرآن پاک کې نورې دعاګانې راغلي دي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا دعا ویل شي. ٹھیک شو جي. د دین علاوه په قرآن پاک کې چې نورې دعاګانې کومې راغلي دي هغه نورې دعاګانې ولوستل شي. ٹھیک شو جي. یا د عیسی په احادیثو مبارکو کې کومې دعاګانې راغلي دي. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا فاعف عني زما ما تعفو کې فاعف عنا مونږ ټولو ته عفو کې. ٹھیک شو جي. نو دعا لوستل شول. دا شلم نمبر شو. دې نه بعد بیا مونږ څه کوو؟ سلام ګرځو. نو سلام ګرځو اول به ګس طرف ته ګرځي که ښي طرف ته به ګرځي؟ نو اول به ښي طرف ته سلام وګرځي بیا به ګس طرف ته سلام وګرځي. نو دا 21 سنت شو. ٹھیک شو. د دې سنتو
خیال ساتل پکار دی چې انسان دا سنت زده کي او بیا دی په دې طریقې سره مونځ کوي دته په مونځ کې توجه برابر راځي او مونځ کې ورته یو خوند هم راځي او الله جل شانو په خوشحاليږي او دا مونځ د سنت مطابق شي چې زم مونځ د سنت مطابق وي نو ان شاء الله نو کارونه هم د سنت مطابق راشي او کوم مونځ د سنت مطابق ني چې هغه یو افضل ترین عبادت دی نو نور عبادت به بیا څنګه د سنت مطابق راشي خالص مبارک تاسو دا یو ځل تیر کړئ چې تاسو تم صحیح زده شي او سامعین زموږ چې کوم دي هغه هم یو ځل ووري اوچت آواز ووایي په مونځ کې جی یوې سنت دي جی صحیح اول نمبر سنت چې کوم دی هغه تکبیر تحریمه ده الله اکبر دا ویل فرض دی جی او په تکبیر تحریمه وخت کې وګونو د لاسونو اوچتول دا سنت دی جی اول نمبر سنت شاباس لږ شارټ دویم نمبر سنت چې کوم دی هغه دا لاسونه چې کوم دي دا په خپل حال باندې پرې خودل او دی لاسونه ګوتې په خپل حال باندې پرې خودل او دی قبله طرف ته دی لمخ کول دریم نمبر تکبیر سر چې کوم دی سر نه ټیټول تکبیر وایي سره څلور نمبر د امام د پاره چې کوم تکبیر ویل دي دا په قدر د حاجت ویل دي مطلب ډیر اوچت اواز سره نه چې څومره مقتدیان د هغې مطابق اواز ویستل جي دا لکه تکبیر تحریم هم شوله د حساب رکوع ته ځي سجدې ته ځي نو مطلب چې څومره ضرورت وي د هغې مطابق په امام په اوچت اواز وایي جی پنځم نمبر ښی لاس چې کوم دی دا د ګس لاس د پاسه کېښودل جي او دا مټه د نوم لاندې جي او شپږم نمبر ثنا ویل اووم نمبر تعوذ ویل اتم نمبر تسمیه ویل نهم نمبر د فرضو په درېیم او څلورم رکعت کې سورې فاتحه لوستل لسم نمبر آمین ویل ایو لسم نمبر ثنا تعوذ تسمیه او آمین په پټه باندې ویل دولسم نمبر د سنت موافق قرائت لوستل دیرلسم نمبر رکوع او سجده کې درې ځله تسبیح ویل څوارلسم نمبر په رکوع کې سر او ملا برابر ساتل او دواړه لاسونه په ګوتنو باندې نیول پنځلسم نمبر د امام دپاره په دغه په مونځ کې چې کوم دی صرف تسمیع ویل او مقتدي دپاره صرف تحمید ویل او منفرد دپاره دواړه ویل جایز دي شپاړسم نمبر سجدې ته د تلو په وخت کې د سجدې د تلو په وخت کې اول چې کوم دی جي هغه کونډۍ لګول بیا چې کوم دی جي لاس کېښودل بیا پوزه لګول او بیا تندی لګول د پاسېدو په وخت کې اول تندی اوچتول بیا پوزه اوچتول بیا لاس او بیا کونډۍ ولسم نمبر جلسه او قاعده کې کېناستلو طریقه ښۍ خپه چې کوم ده دا به ولاړه ساتو ګوتې بیا قبلې طرف ته راولو او ګسه خپه به دا به پرته ساتو په دې باندې به کینو اتلسم نمبر دا اشهد ان لا اله الا الله کې دا مسواک ګوته چې کوم ده دا اوچتول او اشهد ان لا اله الا الله په وخت کې دا ویل الا الله سره الله اله سره اوچتول الا الله سره بیا ښکته کول صحیح جي او نورلسم نمبر درود شریف ویل او شلم نمبر جی دعا ویل او یویشتم نمبر جی اول خي طرف ته سلام ګرځول او بیګس طرف ته سلام ګرځول بالکل دې دعا باره کې دومره قدر کار دی چې دنیوي سوال پکې نشي کولی جی کومې دعاګانې قرآن او سنت کې راغلي دي یوم ویلی شي دوم پکې ویلی شي دریم پکې ویلی شي زیات هم پکې ویلی شي دې شو خو دنیوي سوال پکې نشي کولی چې الله پاکه مال دومره دولت راکړي یا دا نور د دنیا سوالونه پکې بهر حال دا د مونږ سنت دي د دې زده کول ضروري دي چې مونږ کله مونځ کوو چې د دې خیال پکې وساتو الله پاک ته مونږ ټولو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي انشاءالله آینده درس کې به د مونځ چې کوم دی مستحبات بیانېږي د مونځ کې څو څیزونه مستحب دي بیا په مونځ کې کم کارونه مکروه دي بیا مونځ په کومو څیزونو سره ماتېږي دا ټول بیان به انشاءالله را روان درس کې درته وشي صحیح ده انشاءالله